سیاسی لیډرانو د پاره هغه الفاظ ویل په خدای قسم زما یو اشنا اوس مړ دی خدای دې ورته معافي وکړي ما ته وی جنا صاحب چې کوم کارونه کړي دي دا پیغمبرانو هم نه دي کړي دا څه د انسانیت خبرې دي یا جلسه یو سیاسی لیډر ناست یو ما غوندې چاپلوسیګر راپاسي هغه ته وایي ابو بکر درته وایم او که عمر درته وایم او که عثمان درته سیاسی لیډر به صرف سیاسی لیډر مني په هغه یا د پیغمبر نامې خول یا دا ویل چې د پیغمبر نم زیات کارونه کړي دي په دې خو سړی کافر شي نو دا ټول قهر باندې مونږ ملک اخته دی زمونږ انجام به څه انسانیت خو بالکل خلق نه ووت انسانیت خو پاتې نشو نو آدم علیه الصلاة والسلام ته ویلی شو چې دې بوټي ته به نږدې کېږئ نه شیطان خو ډېر لویه بلا وه الله پاک ورته الى یوم الدین او شیطانه پتا به زما لعنتی تر قیامته پورې د ورته انذرنی الى یوم یبعثون خدای ما به تر قیامته وجنې نه تبا خود اکرم لیکن وجنې به مې نه الله ورته ویل انک من المنذرین تا ته به تر قیامته انتظاري او ته به ژوندی د ورته وی زه به لار کې ناست یم دا آدم چې په چا دې زه تباه کړم د یو بچی برانه جنت ته لاړ نشي الله سره دا مباحثه وکړه الله ورته فرمایل چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له چاته چې زه هدایت وکم اته بلارې کول نشي او چې څوک ما بلارې کړی دي استا خردي په سورېګا واقعي وګورئ دنیا کې چاته چې الله هدایت کړي دي خبر لا ماغه هدایت په سر یوسي او څوک چې الله بلارې کړی دي ته وای ورته لګیا اوس هغه ورځ یو تبلیغي راته وې دا پلانې سره یاره ما ډیر کوشش ور سره کو دا نه ټکی مال خپکیګه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډیر کوشش د ابو جهل سره کړو مسلمان نش نو اسنه چې پیغمبر خپل پیغمبري نه نو تور چې د ابو جهل ولی زما په خپل نه مسلمانی ته چرته تبلیغ نه تور نه کی لګیا اوسه خدای پوهیږي او مخلوق پوهیږي تو ورته خپل خبره کوا باقی نتیجه چې دا آدار شي خدای تسپار داغه ته ذمہوار نه نو زمونږ د ملک وګورئ کم خلق چې په کم قهر اخته دي تو ورته لګیا اوسه والله کې ټیک سو پورې دي چې دا مصری تور نه او دا گردن دي تنی والے په نصیحتونو نه او پسابل به سپینان کې عبدالرحمن پسابل به سپینان کې عبدالرحمن اشړای چې د وړای اصل تور دی کوم شړای چې خلقتن توري ته خو سلمن صابون په ومګه ومغه سبه توري بلکې صابون مګلو سره دا تورواله نور چمک پیدا کوي زیبانه اوس زمونږ ملک داسې دی چې کم خلق په کم قهر اخته دي او تو ورپسې شي د هغې کفر نور مضبوط شي څه چې کوي په هغې فخر کوي په هغې ډټیا وي او ورته ښه ښکاري نو عزیزانو آدم علیه الصلاة والسلام ته شیطان په طاق کې اوس شیطان تباه ولې شو یو ټکي باندې چې خدای ته ووایي چې انا مانا زه دا زه ټکی ډېر خطرناک خدای ته ګورئ چې زه چرې ونه وایئ ګوره کم زه ووایي نو عمر له به تباه شي او بیا یو زه ټکي ویلو باندې د شیطان شپږو لکو کالو عبادت اوبو یوړو ستا د شپږو ورځو عبادت به اوبه نه وړي تاسو خو شپږ ورځې منځونه به کړي که نه نو یو زه ټکي باندې هغه د شپږو لکو کالو عبادت اوبو یوړو نو ستا په زه ویلو به د شپږو ورځو عبادت خامخا اوبه وړي ته هېڅ څه شی او غرور به په څه کوې هېڅ شی که خان څه
خان سمانا د خان عربي ترجمه وګورئ کله کاګه ټوپایم کې د مونږ د بالا معنی کې د خلق باز ته خان ویلي خان داس پوجرو کې منګکان نه زبازي کوي او شنه چای د چا پسترګه کې تشي متیاز نه کوي خان عام په دغه روزو باندې ټوپۍ خيو د پر سرک بدا سره ټوکرای کیږي روان خبردار چې چاته خان نو وای خان هغه سړی ته وای چې لسه سلويخ ته پدرستخان کینی او سلويخ پاسي دا کو سډب چټول اورس پردور ټو په سیګرځي دي ته خان وای تاسو پوښی بیا مولا ته خو بالکل مولا هو غریب دی یو طالب له چا 50 روپے پسقات کې ورک ویلاو دلخ په وغځي چې زمړې ملمړې دی ته وې دا لوټ خو ګوري مړې دغه سي دی خدای دلته زمونږ مړې چې وشي صاحب غسخات وېشلو والا په جیب کې غوټه پرانیزي جیب کې نیمه جیب کې پری دی او نیمه راو بس کم مولانا چې لګیریږي چې شور وانه چې هغه شل دیر شور کی او نور لا تا تانی ورکی دا دا اورېدو خبر ارته نه کوم دا دلیدو در خانی مانی کسی کمزه خان خو حضرت علی چې روزای نیولې و او ما خام आवाज وشو چې وګم خپل جوړه کړي افطاری چې دا غلا ور کړو په خپل نهر شپه تیر خان دیته وي مونږه د خدای په قهر اخته یو خان داسې او خان داسې په دا پارام کې خدای دې بیخ په کرا کولو باسه چې په تندې دی خدای سمزه د سړی د زوی غوندې پلاره سمز هغه ورځ کوارټ نه راتلم د متنو تانه والو چیکینګ شروع کړو نو ما نه مخ کې یو موټر را تیر شو چې بالکل دا کراکول په دې سترګو یې خو چې نظر به هم شاید چې مخ کې لګېدو کنه خو چې پولیس والا ایثار کا ورته ډالا کولاو کوي چې بیا مې کته بیا غټوپای په دې ځای پرتا په دې سټ نه خدای دې به خو بس موټر کې په کم ځای خو او سپای درته ودرې دې ډالا کولاو کا زه چې پرالم پولیس په جندم ماته السلام علیکم کو زه تمدا سره تیر شو ای ما په کته چې دا موټر څنګه پرې خو دا مال د ټوپای ورانه نه وای خې کنه چا چې ټوپای ورانی خې نو الله ورته په دنیا کې وخی چې دا سپایستا د نوکر په ځای نه سي ودرولې کله د خختک ګوري او کله د کمزې ګوري او کله د کم زمونږ دی وګوري کنه نو الله د سکای چې روان او بدا شی بدر باندې پیښ شي د پوکانه غوندې چس ټول باد بدر نه وځي ټول لکه د پوکانه خلدا دومره پړسېدلی او ته داخله یو معمولی غوندې کولاو کا پړس ارسه ختم شو دا ستاسو خانای دي دا ستاسو نوابای دی وجنا ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر دولت معشوقه ده جیګیرم معشوقه ده دا د فخر شی نه دی ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي هغه ذات ته فخر وکړو نو دنیا به ستا پسې منډې وي او تا دنیا پسې منډې کې ذلیل به خوار به هغه ورځ ډېر مالدار سړی لکپتی کروڑپتی پولیس نیولې نو داسې شړپې تیوسته او په دا سترګه چې دا سترګه یا تورځ شنه وه ډېر ټوپونه ووه ابل ورځ مې ورته وې مال ټوپونه مه وه دا خدای در نه د پوکڼۍ غوندې باد وویست تا هغه زمانې وایي هسې زمانې لره دې راوستمه خدایه چې مې هېڅ ګڼه هغه را باندې شعر داسې خلک ستا نوکران ګرځي هغې ووالې او کړت تې م نه شو کولی نو چې په قیامت په ورځ خدای در باندې شروع وکړي نو بیا به ته څه کړت وکړي د دنیا تاڼې والاو شړپ در نه وویستو کړت تې نه شو کولی قیامت کې چې خدای در باندې شروع وکړي ته به څه وایې کولی شي ټوله تسمارخاني به دې ختمه شي معتبري به دې ختمه شي عجز به شي نو عرض مې دا چې یو انه ټکې چې زه
نو د شپږو لکو کالو خواري تباه شوه چې زه ټکی چرې ونه وایي. تاسو د کلو خلق یې، کلی کې ستاسو بشتی وي، دا مشکی نئی وي، استکار وي، ته زمیدار یې او ځمکې دي دي او باغونه دي دي، و زمانه دا استکار سړی دی دیم دومره شو، بس لاړې بیړه دی ورکړ. استکار هغه ولې دی؟ ځکه چې پیسې ورسره نشته، غریبي د وجې استکاري کوي. او ستا لږه ځمکه ده خو چې زمانه دا څه شی دی؟ استکار سړی دی، به لاړې بیړه دی غرقه شو. راځه که نه جومات ته منځونه هم کوه. انا تبا ولې شو شیطان؟ قال انا خیر منه، خدای زه د ده نه بهتر یم. نو دا انا ټکی چې دی عمر لی سړی تباه. که تاسو خیال وکئ مهر دا عوض دی د ښځې د ځان. ښځه چې خپل ځان سړي ته وسپاري نو دا مهر چې دی د هغې د ځان عوض دی. ډېر خلق داسې دي چې په لوڼو باندې پیسې علي، نو پلاران یې وایي چې دا د لور مهر دی زما. نو چې د لور مهر دی نو لور له یې ورکه که نه، ته یې ولې علې؟ دا خو ستا حق نه دی. دا څومره هیلې او فریبونه عزیزانو، دا اصلی دین نه دی. اصلی دین دا دی چې څه شی د لور مهر و اب لور ته په حواله کړی شي. هغې کې د پلار او د مور ایس حق که یې واغسته نو حرام یې اغستی. اما په لوڼو باندې پیسې اغستل، دا لوڼه به په قیامت کې د وینځو په صف کې ولاړي، او په دغه ورځ به خدای ته وایي چې یا الله زما پلار له هغه عذاب ورکه چې ستا په خدای کې بل سختي نه وي، ځکه چې زه اصیله ومه او د خرڅه کړم. نن زمونږ ملک کې دا د عربو دولت خار ترازی او ښځې په بیه علي. زمونږ په کلي کې یو زمونږ خپلوان دی، هغه لور ورکړه په دې نریاب طرف کې په 40,000 روپۍ. نو هغه چې څه وخت کې وړه نو روانه کړې وه او واپس یې وکته او پلار ته وویل چې پلاره په تورو خاورو موړ شي، زه خو دې د ملکونو نه پناه کړم، ملک نه دې بالکل ورکه کړم. نو دا خبره د کافي مودې ده، خو زما په دې اړه نقش ده چې زمونږ نه ظالم قوم په دنیا کې به نه وي. لور به ورکي دا د غرونو خلق، د 80 کالو بوډاله به د 1419 کالو جنۍ ورکي، پیسو پسې دولت پسې. اول د 80 کالو د بوډا کور وران شي چې تا ته مناسب هم دي اوس ښځه کول، مناسب تا خدای هلاک کړه، دې ځان ته خو وګوره. بیا ځوانه جنۍ چې هغه د حیا نه غږ نشي کولی، او دا مور پلار ظالمان، هغه بوډا چیچړتا به ځوانه جنۍ حواله کړي. دا ظلم ستا په ملک کې چې کوم دی د دې مثال نشته. نو په هر حیثیت او دا درته ووایم چې داسې قسمه ظلم کې الله دې امان راکړي چې څوک خبرې کوي، څوک پکې جرګې کوي، دغه خلق به خدای ته جواب ورکړي، ځکه چې ړوند دې ته په سترګو. ته ولې د یو انسان ژوند تباه کوې؟ شریعت کې ستر فرض دی، لیکن الک او جنۍ به دغه وخت کې د ستر فرض مات کی. الک به جنۍ وګوري او جنۍ به الک وګوري، چې د دې دواړو سره خوښه راشي نو هغې نه وروسته به یې کویدن کېږي او هغې نه وروسته به یې واده کېږي. اوس خلک وایي دا د پښتو ملک دی، داسې پښتو کم ده؟ ستا په ملک کې لا پښتو هم پاتې شوه. نن راشئ پښتو وګورئ، مازدیګر کې هم دې صدر ته بوځم چې پښتو درته وښیم، چې راشئ دا پښتو وګورئ او دا غټ غټ پښتانه وګورئ چې د باګړو دلګان تی جوړ شو، لوڼه په کومې منډې وایي او ښځې په کومې منډې.
پښتو دې لراله چې د یو انسان ژوند تباہ کی، د یو انسان زندگی تباہ کی. نو عرض میں داو چې مہر دا د ښځې د ځان عوض دی، دا د هغې حق، دا په هیڅ قیمت بل چاته نشي تللی سوا د ښځې نه. او بیا مہر بم د هر سړي د وخت مطابق وي. تاسو به نکاحونو کې ډېر ناست یئ، زرګونه روپۍ به لګوړي، هلکه مہر و شریعتي مہر وکئ که نه 10 روپۍ شریعتي مہر وکئ. نه، شریعتي مہر 10 روپۍ په هغه وخت کې دی چې ستا وس نه. بیا مہر کې دو صورت دي، یو معجل دی او یو مؤجل دی. فی الحال ورکول یا په نیټه ورکول. فی الحال نشته نو قرضم پکې کېدی شي چې څومره دی وس وي دومره به مہر. ما یو نکاح تړلو، یو سړی بیا شریعتي مہر وکړ. ما چپ، شریعتي مہر کوي؟ دا لږ شپې دي چې په ډمتوبونه کول، هغه وخت کې د شریعت ولې نه و یاد. دا د دنیا ګڼ کپانو باندې دي چې 80,000 روپۍ پروټه ولګولې، هغه وخت کې د شریعت ولې نه و یاد چې د شریعت خبره رااله اوس ته شریعتي مہر ویل څومره کېږي؟ مال 3 لکه روپۍ. ټیک به په دې کاغذ لیکلي 3 لکه روپۍ مہر ورکړي. بس کاغذ یې راوړی او رجسټري کاغذ و، ما په اول دستخط وکړو 3 لکه روپۍ مہر. د خدای شان ته ګورئ چې یو 2 کاله تېره شوه، سره ناچاکي رااله. ناچاکي رااله، د ښځې پلار ما پسې راغی، وی داس چل دی، مال 3 لکه روپو دعوه پې وکړه. به دعوه یې چې پې وکړه 3 لکه روپۍ ترې واغسته. تاسو خیال راغی؟ دا مور پلار بیا په وینو جاړي، په وینو. دغه میندې چې دا زړې زړې بیا د ډولکي مخې ته ګډېږي، دا چې څه وخت کې زوی د ویښتو نه ونیسي او په دا ځمکه ولي، بیا ملا پسې رامنډه کړي چې استاد تعویذ راته وکړه. تعویذونو مال چل نه راځي. سم کار الله چې څه کوي ډېر ښه کوي. خدای چې څه کوي ډېر ښه کوي. موږ نه پوهېږو، هغه ډېر ښه پوهېږي. په دې کائنات اصلي حکومت د خدای دی، اصلي حکومت. اگر چې اوس موږ خدا وایو چې اصلي حکومت په پاکستان د ضیاءالحق دی، نه نه، اصلي حکومت په دې ملک د خدای دی. او الله چې څه کوي موږ سره ډېر ښه کوي. څه کوي؟ کرا باندې څوک ظالم شي نو هغه عذاب، لکه ضیاءالحق نن عذاب دی د انسان په شکل کې په پاکستان نازل دی. هره ورځ به داسې ستنې درته وایي چې زخم به سټی، سبا پورې به جوړ نه وي، سبا به بله ستن درته. خدای چې څه کوي ډېر مونږ کې ځای دی. مونږ په خپل اختیار چې د خدای نه څومره باغیان یو، په خپل اختیار. نو که بې اختیاره بغاوت په مونږ مسلط کړی شي نو مونږ ته جړا ولې پکار ده؟ جاړې ولې؟ ته په خپل اختیار وګوره چې ته څه کوې. د تا سال جوړ کړی، نو بې اختیاره چې در باندې یو بلا را نازله شي نو بیا جاړه ما. که ته په خپل اختیار شپه ورځ خدای ته په سجده پروت دی او بې اختیاره در باندې څه عذاب راغی نو بیا جړا پکار. او که په خپل اختیار خدای سره شپه ورځ په ډزو یې نو بې اختیاره چې کوم قهر در باندې نازل شي هغه وخت کې م جاړه مه. نو عرض داو چې بیبي حوا او د حضرت آدم علیه السلام نکاح وشو، نو حکم ورته وشو چې اسکن انت وزوجک الجنه، اوسېږه ته او بیبي ستا دې په جنت کې. وکلا منها رغدا حیث شئتما، په دې جنت کې ګرځئ، خورئ اسکئ، حیث شئتما، چرته چې ستاسو رضا وشي. لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، دی بوټي ته به دواړه نږدې کېږئ نه، ګرځه په ټول جنت کې، خو دی بوټي نه به ځان بچ ساتئ. او که دی بوټي ته نږدې شوئ نو فتکونا من الظالمین، تاسو دواړه به
دا اللہ دا نافرمان کوونکو نشي دی بوټي ته به نږدې دواړه اوسېده. عزیزانو شیطان هم په طاق کې و. اوس شیطان تباه شوی ولې و؟ شیطان 6,00,000 کاله په دې ځمکه خدای ته سجدې لګول، 6,00,000 کاله، او دیو معلم الملکوت، ملائکو ته به سبق خوده. دومره لوی سړی و. او چې د آدم خنبیر تیار شو، کمپلیٹ شو، نو تمام کائنات ملائکو ته حکم وشو چې دې ته سجده وکړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. ملائکو ته حکم وشو چې دې آدم ته سجده وکړي، نو فسجدوا، ټول ملائک ورته په سجده پریوت الا ابلیس. شیطان پاغه تمام ملائکو کې ولاړ پاتې. د دې داسې مثال دی لکه دا تاسو ټول جمعات په سجده پریوځي او یو کس در کې ولاړ پاتې شو. چې دې ولاړ پاتې شو، الله ته تپوس وکړو چې ما منعک الا تسجد اس امرتک، چې ما تا ته حکم وکړو چې د آدم ته سجده وکړه، تا ولې ونه کړه؟ نو شیطان ورته په جواب کې وایي چې قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه د دنه بهترم، زه د اور نه پیدا یم او دی د خاورې نه پیدا دی. نو زه د پاک شي نه پیدا یم او دی د ګنده شي نه پیدا دی، زه دته ولې سجده وکړم؟ نو الله فرمایي چې ابا واستکبر، ابا واستکبر، منع یې وکړه او تکبر یې وکړو. نو وکانه من الکافرین، دیو په علم ازلی د پروردگار کې د کافرانو نه. کانه کې علما دو ترجمه کوي. کانه که په خپله معنا والی نو ماضی صیغه ده، وړاندې نه دی کافرو، او که کانه په معنا د ساره واخلي نو بیا به دا معنا شي کانه من الکافرین اے صار فی هذا الوقت من الکافرین. دا وخت کې چې د الله د حکم نافرمانی وکړه، دغه وخت کې دی کافر. عزیزانو که تاسو ته خیالي الاعتبار للخواتیم، اعتبار خاتمه لئی. بعض وخت کې سړی ټول عمر په عبادتونو کې او په نیکو کارونو کې تیری، په آخر وخت کې یو داسې کار وشي چې دی په کافر شي او کافر د دنیا تیر. د دې وجې نه ایس عبادت چې دی د غرور نه دی چې ته په غاور شي چې زه پلانې عبادت کوم او را تخکاری چې بس زه خو د خدای په مقربینو کې نه، ایس پته نه لګي. ټول عمر په فسق او فجور کې تیر وي، خدای نه لري او باغی. آخر عمر کې ته یو داسې کار وشي چې د ټول عمر ګناه ورته معاف شي او جنت ته لاړ شي. نو دې وجې نه سپک به یې چاته نه ګورئ. که یو سړی مونځ نه کوي نو ته ووایې چې دا پلیت دی، مردار دی، مونځ نه کوي. نه، پیغمبران یو 1,40,000 پیغمبران شو، هغوی به هم چې چاته تبلیغ کولو نو داسې الفاظ به ورته وی چې د هغه زړه به ځان ته رامایل کو او د هغه زړه به په ځان مین کو. د دې وجې نه په خپلو نیکو به غاوره کېږي نه، او د بل بدو ته به سپک نه ګوري. ایس بعیده نه ده چې د قیامت په ورځ به تاسو وګورئ چې دا تاسو ورته دنیا کې ډېر بدان او کافران وایي دا به جنت ته رواني، او دا په دنیا کې ډېر منځونه چې کړي دا به دوزخ ته رواني. تاسو خیال راغی؟ ځکه چې منځونه یوازې ذریعه د نجات نه ده. ملاتوب یا ګیره یا حج دا ذریعه د نجات نه. خبره د زړه ده، خبره د زړه ده. چا کې چې زړه نه و
پړیا او په خوله بلوا دا منافق او منافق د کافر نه به سخته سزا په قیامت کې دروغجن بېمانه دا خلقو انجام به تباهي ځکه چې د خلقو د پاره خپلو مفادو د پاره ته هغه څه وایې چې ستا پړه کې نه دي لکه علما نن د ضیاءالحق په حکومت کې هغه څه وایي په خوله چې هغه یې پړه کې نه دي د دې خلقو انجام به څه د دوی نتیجه به څه لکه پرون د جنا صاحب د پیدایش ورځ وه لوی لوی مکالمې پې راغلي په ځان پوهېږئ د څه وایي زه دا منم جنا صاحب یو انسان و ډېر لوی قانوندان و ډېر لوی سیاستدان و نو دومره په تیش کې خو مه راځه که نه چې پیغمبر ورته ووایي عزیزانو په پاکستان کې زما دا ملګري خو صرف په ضیاءالحق غریب پسې لګېدلي دي زه وایم چې په 40 کاله دور حکومت د پاکستان کې چرته د سړي حکومت اډو راغلی د ده خو 10 کاله وشو دې نه 10 کاله مخکې چې کوم حکومتونه وو هغه د بني آدم حکومتونه اډوونه ځکه چې کوم حکومت کې اسلام رسوا او ذلیل وي هغه حکومت د سړي د زوی حکومت اډوینه 40 کاله وشو ستاسو دوا پکار دا د پاکستان یو حکومت ماډو منلې دین والله العظیم چې مفتی محمود صاحب ته مې ویلیو ما ته وی ته دا زما حکومت هم نه منې ما ستا حکومت که کلی طور په پاکستان راشي خو ټیک دی تم د بوټو وزیر والله که مې منلې عزیزانو دی مسلم لیگ کوي مسلم لیگ خو غریبان زړې ګډې دي خو چې چا سره شین بوټی ګوري ورپسې بین بین نارې وي دوی اوس دا نورو ډلو نامې واغستې زه ټولو پسې کېږم نه خو دا ډله شریعت بل والا دي شریعت بل والا په ایمان وایي چې دا ټول شریعت بل والا را ټول کوي د مفتی محمود یو ویښته ته رسي یو ویښته ته دې ضیاءالحق مفتی محمود نو دوکه کړی چې زه اسلام راولم ته را سره ملګرتیا وکړه کړی او که نه په ایمان دې ضیاءالحق ورته ویلي و چې زه اسلام راولم ته ما سره ملګرتیا وکړه هغه وی دا سړي والا وزیران مې در سره جوړ کړ خو اسلام راوله چې څو ورځې تېرې شوې ویل دا درته چا ویلي چې زه به هغه سم اسلام راولم خو دغه نامه یې ده ته یې ماله زه به یې ملم دوکه کړی او که نه یې دوکه کړی و په شرمونو شرمېږئ دوی مفتی محمود دوکه کړی او روټي خلاصو تاسو د ده په نوکونو کې دي ویې شرمولی اوس سکالران یې راغوښتي دي پرایم منسټر کم هاوس ته ایوان صدر ته سکالران راوستی نو بیګا راته چا وی یو ببګیری پکې و وی هغه ببګیری به لیکل کول ما دا ببګیری خو د مولانا مدني شاګردو د زما په مخ کې جنا صاحب ته غدار ویلی نن د ضیاءالحق سوري نال د ناسته په سکالرتوب لیکي لګیا دی د جنا صاحب کالمي لیکي اے شرمې دلیا پدا غټه ګیرو پدا غټ پټکی اے شرمې دلیا تاسو خیال راغی جی نو عرض میں دعو عزیزانو چې په خدای قسم چې د اسلام په نوم باندې پاکستان کې څومره غدر شروع ده الله دې امان راکړي د دې واحد علاج ده واحد علاج شیعہ سنی کا جنگئی حکومت جنگئی بریلی دیوبندی
که جنگی د انګریزانو وخت کې انګریزانو جنگول، انګریزان چې لاړو پر کټو ته حکومت پرېښو، اوس یې پر کټیان جنگی. مهاجر او پښتون کا جنگی، حکومت جنگی. په ټوله دنیا کې وګورئ، زه تلم 3 لکه خلق په قطر کې پښتانه دي، په لکونو په دوبۍ کې دي، په لکونو په ابوظبي کې دي، په لکونو په هالند کې دي، په لکونو په ام القوین کې دي، په لکونو په رسول خیمه کې دي. زه تلم چرته تاسو واورېده چې عرب او پښتون فساد شوی دی؟ واورېده؟ پښتون د صوبه سرحد چې دا ټک نه واوري، عام مزدوري کوي، هغه فساد نه کوي. ما په خبرو پوهېږئ چې دا ټک نه واوري، که پنجاب کې وي، که په سند کې وي، که کراچۍ کې وي، که عربو کې وي، روټۍ ګټي بال بچلا، هغه فساد نه کوي. فساد که په پاکستان کې پار دوري حکومت کې شوی دی، حکومت کوي، حکومت کوي، حکومت کوي. کراچۍ مهاجر زمونږ رونه دي، بلوچ بهاریان زمونږ رونه دي، پښتانه چې څنګه زمونږ رونه دي، داسې دام زمونږ رونه دي. د دې حکومت مثال داسې دی، ما ته غوږ کېږدئ. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب پرانے خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه، ټول ورځ به ما سره تیرې، بار به نه وځې، ګورو چې څوک جګړه کوي که نه کوي. ویل ډېر ښه. شیطان د سهار نه راغی، مازدیګر شو، څه د فساد اطلاع رانله. لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی، الته 15 مړی. نو مازیګر چې شو، شیطان خیالو کو چې بیړه غر کې دا خود سرانه له او دا خو رښتیا زغر کېږم. وی راځي کنه چې داسې بار چکر وو، بار راووته داسې د لاوري صاحب په مټیایي تیر شو. چې تیر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ما نه به نه جدا کېږي چې چېرته څوک ورانه ونه کړي. هغه د حلوا ګوته ګنده کو، داسې په دیوال یې را چې رایخ کا دی ته مخکې تیر شو، په هغې حلوا مچان کېناست، مچانو له چرمخکای راله. چرمخکای چې راله، دلته یو ګاک راغلی و، هغه سره صاحب یو سپی و او د دکاندار پیشو ساتلی و، هغې په چرمخکای ورټوپ کو، د ګاک سپي په پیشو ورټوپ کو. چې پیشو یې زخمی کړه، دکاندار ورته ویل بیړه دې په حلوا اغستو، غرکشه زما پیشو یې مړه کړه ستا سپي. دکاندار او سړی لاندې وته. شیطان وی موسی علیہ السلام ته وی جو دې کته زه تا سره ولاړ یم، دوی په جنگ شو، نامه زما بدنامه. موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې. فوراً جبریل راغی، وی دې شیطان ته ووایه چې د دې فساد بنیاد چا ایښی و. خبیثه که تا ګوتې د حلوا په دیوال نه وی راښکلی، نو دا ګاک او دکاندار به ولې جنګېده. د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ. قانون یې وګوره، قانون وګوره. شرمېدلو په دغه کچرو، په دغه قانون د لاډ میکالې قانون د ستا په ملک کې. تا خدای تباہ و برباد کا. ته په دې ملک کې د اسلام نامه څنګه علي؟ ته عمرې ته ولې ځې؟ ته کعبې ته ولې ځې؟ ته د رسول الله روضې ته ولې ځې؟ شرمېدلیا. 10 کاله کې د لاډ میکالې جوړ کړی قانون ستا په تاڼو کې پروت دی، ستا په کچرو کې پروت دی، ستا په عدالتونو کې پروت دی. قرآن غوندی کتاب په جماعتونو کې مګې پې ګرځي. قرآن غوندی کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي. شرمېدلې ته د اسلام نوم ولې